براین ټریسي د هغو کسانو چې کامیابي مخ نه ګوري یا نه کامیابیږي د هغوی درې ځانګړتیاوې چې دوی تشریح کوي. اوله ځانګړتیا دا دی چې دوی کمفورټ زون نه وځي. کمفورټ زون څنګه؟ کوم شیانو سره چې دوی د راحتۍ احساس کوي هغې ساحې نه چې دوی ځان نه په تکلیفوي چې وځي. مثلا یوه ژبه یې زده کړې، دویمه ژبه نه زده کوي، په یو دفتر کې مقرر شوی دی، په یو موقف کې دی، بس بل موقف ته نه سیویلیږي او نه چې دی تلاش و هڅه کوي. په میډ لیول کې دی کوشش نه کوي چې بل لیول چې ټاپ لیول دی هغه ته لاړ شي، بس هماغه یو لیول کې چې دی عمل ته خوښ دی. سهار مازدیګر هماغه یو دفتر ته ځي ورځي ځي ورځي ځي ورځي. یا ځینو کارونو سره دی چې شی دی لکه روزمره ژوند کې خوشحاله دی، بس هماغه سره عادت شوی دی، احساس د ارامۍ کوي. خو که چېرته نوي چاپېریال یا نوې ژبه زده کول دی، یا چې د نوي مهارتونه زده کول دی، یا نوي ماسټري کول دی، یا چې د نوي موقف یا نوي انټرویو ته ځان برابرول دی، یا د یو نوي مهارت زده کول دی، دا یې چې دی له وسه نه کېږي. بس وایي ورکې که چېرته ځان په تکلیفوي، دا تکلیف نه غواړي چې ورته ورسېږي. دویمه خبره دا ده چې لرنډ هیلپلسنس دی. لرنډ هیلپلسنس څه معنا لري؟ ځینې خلک وایي والا دایما چې ژوند نه جوړېږي د پلار له وجې دی، دایما چې مثلا روزګار خراب دی داسې دی چې په ماشومتوب کې مونږ ښه نه یو تربیه شوي، دایما چې ژوند نه جوړېږي داسې دی چې مونږ غلط مکتب کې درس ویلی دی، دایما چې ژوند یو ورځ نه بهتره کېږي دا دی چې افغانستان کې پیدا شوي یو، یا چې ما روزګار نه ښه کېږي والا چې دی معاش مې کم دی. دا لکه د بانې ګوري، بانه دی، هر کار لپاره چې دی بانه لټوي. او دریم خبره path of least resistance. path of least resistance معنی هغه کارونه کوي چې هغه زر تر سره کېږي، په اسانۍ تر سره کېږي. نو چې کوم کارونه په اسانۍ تر سره کېږي د هغوی ګټه به کموي. هغه مهارتونه چې په کم وخت کې زده کېږي د هغوی ګټه به هم کموي. هغه مهارتونه چې مثلا مونږ په پوهنتونونو کې یو سافت ډیګریز لرو. سافت ډیګري لکه بی بی اے وکړه، بی اے پښتو ادبیات وکړه، بی اے انګلیش وکړه، بی اے اسلامیات وکړه. دا سافت ډیګریانې دي. دا چې دی دوی کول ډېر زیات سخت نه وي، زر کېږي، په اسانۍ کېږي. خو ایده نه چې فارغ شولې ایته روزګار چې دی یا ژوند لپاره چې دی بیا ډېر زیات توقع مه لره چې ډېر زیات ښه شي. خو که هارډ ډیګریانې چې ته لکه انجینیرینګ دی یا چې دی کوډینګ دی یا چې دی مثلا کمپیوټر ساینس آی ټي کې ډېر پروفیشنل فیلډونو کې مخې، یا سافټویر انجینیرینګ دی، یا نور کیمیا کې تخصص کول دی، یا فزیکس کې تخصص، دا سخت ډیګریانې دي. او دغو ډیګریانو طرف ته چې دی ډېر وړوکی پورشن د خلکو چې دی زړه ښه کوي او هغه طرف ته چې څه کېږي ځي.